السلام علیکم ګران شاګردانو راځئ چې روغ جوړ باست راځو د نن سبق چې د هغه د فیوچر کنټینیوس ټینس د فعل مستقبل جاري زماني جملې دي د دې تعارف شاه موږ ویلي د مبارک ویډیو شته که چیرې تاسو زموږ پر یوټیوب چینل باندې پلی لیست له ولاړ سئ هلته یو د انګلیش ټینسز په نامه باندې یو پلی لیست دی هلته وګورئ چې ټول ټینسونه موږ لیکلي دغه ټینس هم تاسو پیدا کولی سئ تعارف هیلپینګ ورب سوم فارم پیچان دا شان ګرده تاسو مکمله کتای شئ خو دلته یوازې جملې درته وایي راځئ جملې راسره ووایاست children will be playing ماشومان به لوبې کوي یعنې د دې د لوبو عمل به روان وي She will be cooking the food. هغه به ډوډۍ پخوي. هغه به خواړه پخوي. He will be listening to the radio. یا listening to the radio. هغه به رادیو ته غوږ نیولی وي. I will be working at 9 a.m. زه به پر 9 بجې سهار کار کوم. He will be having dinner. We will. موږ به د ماخستن ډوډۍ خورو. have دلته د خوړلو معنا ورکوي. have یوه معنا را درلودل خو دلته معنا ده خوړل یوه بله معنا ده اخیستل. He will be using the car. هغه به موټر استعمالوي. مننه دا زموږ د نن سبق چې د فیوچر کنټینیوس ټینس د جملو په باره کې و